إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بیشک هغه کسونه چې کفر کړی دی قدم ځکه ټول دولت دی شي او د دې سره د دې هومره نور هم شي د دې دپاره چې دا د قیامت تېرې د عذاب په بدله کې ویر کي نو دا فدیه به د دې نه قبوله نه شي او د دې دپاره ډېر دردونکی عذاب دی. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. دوی بغوړي چې د یور نه ووځي حال دا چې دوی د هغې نه وتونکي نه دي او د دوی دپاره دایمي همیشه عذاب دی. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. او غال سړی او غلا شده نو توسې د دی لوسینه د دی د کړي عمل په بدله کې پرې کوي چې د الله تعالی له طرفه عبرتناکه سزا ده او الله تعالی ډېر غالب شه حکمت ولدی. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. نو چا چې د خپل ظلم نه پس توبه وکړه او د ځون اصلاح یې وکړه نو بېشک الله تعالی د ده توبه قبلوي. بېشک الله تعالی ډېر بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی.